ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق میں خبرہ 13 جمعم کڑی وا او دا یہودیانو دا آغا پا حق کے کم دا ظلم ارادہ وا دا آغی ممس بیان کڑی وا دا عیسیٰ علیہ السلام چی کم خاص مرگریو اغی تب حواریین وی او حواریین بے ورطولے وی نو بعض علماء وی چی دی بسپین جامع غستلے پاک صفا لکا اسم چی کم خلق منس او دس کئی دا سے نیکانو مجلس کے ناستا کئی نو پاک کے اسپین جامع غوندی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سپینو جامو صفتم کرے دے کہ بہترین خیر ثیابکم البیض ستاسو بہتر جامع سپینی دی او بیا فرمائی چی کفنو فیہا موتاکم مڑیم چی خخوینو پسپین جامع کے پسپین صادر کے خخ کے ناغی بسپینی جامع غستلے ذکا ورطا حواریین وی بعض علماء وی نا حور دے صفاوالی و سپینوالی تا وی دا دی زلون صفاو لصفاء عقائدهم زلون صفاو پاکو دا عیسیٰ علیہ السلام پا سچا مسلمانانو ذکا ورطا حواریین وی بعض علماء وی چی ندی با جامع سپینولے دو بیانو او ما تاسو تا 13 جمعہ ویلی مو چی ردی او معجزہ عیسیٰ علیہ السلام لی دیوا نو داغا معجزے دا وجہ ندی بیا پا عیسیٰ علیہ السلام دی ایمان اور مسلمانان شو وہ ذاتی جامع پاکون کے او جامع سپینون کے دو بیان اور دیر معجزے دا عیسیٰ علیہ السلام دا نزدین لی دیوے نو دے خاص مرگریو سو کوئی دوی بکبان پاکول خرسول بے او دی یوزل دریاب کے جالونا اچول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دا پاس سرا گئے وی سکوے وی منکبان نیسو پی دی دریاب کیوں غرزوے کنا اگی و دا سیو قتل اتنا بلد ہے دا کبانو دا نیوو خپل خپل زی نئی دید ابو کے کبان نشتا رازمون دا کبانو خپل زی ندی خپل گودرون دی اگی کے کبان نیسو وی تاسو غرزوے امدل تا کبان شتا بہر کیف دیو سرک لک شو مرگروے او بغردو جالون دا لک ہو مشہور لک تی عیسیٰ علیہ السلام کو خلق پہ جندر دیر معجزیت اخکار شوے وے جالون غردو چی وی غرزول دمر کبان پکلان دے رالل چی بیا اغید روچتولو طاقت نلرو چی دا جالون خمراغون کل کبان خو پکرال خدا باز دا دریاب نروباسو سنگا عیسیٰ علیہ السلام دا رب العالمین خکارا معجزے ورکڑے وے نو دے حواریین دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزی لی دے وے
هغوی ته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی، ایمان یې پرې راوړی او کم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دوی به ورسره و. د عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده، یو ځای کې خاص اقامت نو، یو کلی کې دعوت، هغې نه بل کلي ته ځه، هغې نه بل کلي ته ځه، ځای په ځای د هر چا کور لا، د هر چا بیټک لا، او د هر چا حجرې لا، چې کم ځای به غونډه و دی به ورته او دعوت د دین د الله به یې ورکو. وی چې ځان سره به یو کنډول ګرځو، یو جام، یو کونټی او یو ګومنز، دا درې څیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره به د جامو نه علاوه نور ځان سره اسم نه ګرځول، هر څیز نه ځان ساته. وی په دنیا کې د مسافر دغه خپل ژوند دی، او نبی علیہ السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر، بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي، ځان سره یو جوړه جامې ګرځوي، نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه. نو حضرت عیسی علیہ السلام هم داسې و، مسیح ورته وایي. عیسی علیہ السلام ته په لاره سفر کوونکې ګرځېدونکې، نو یو جام د اوبو دپاره او یو ګومنز. نو یو سړی یې ولید چې هغه د لښتي نه په لپ او بر اخیستی او څکلی، اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې دا پکې اوبه څکم، د جام نه بغیر خو اوبه څکلی کېږي، هغه یې وغورځو. او ګومنز دې دپاره چې د خپل ویښته پې ګومنز کې وی په لاره تېرېدی، او بل کس و هغه په مخ لپه واچوله، مخ سر یې ووینځل، نو بیا په دې ګوتو باندې د خپله ږیره واروله، ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه یې وارول. وی ما خو ویږه بغیر د ګومنز نه ویښته نه واریږي، دا خو د ګومنز نه بغیر هم د سر او د ویښتو واریدل کې، ګومنز یې ورپسې وغورځوله. دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وې او کوڅه په کوڅه او ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به دعوت ورکو. حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی، انتهایی زیات، ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړی جم دی کوي، برګ مرض والا او ړوند انسان دا د الله په حکم جم دی کوي، دومره شهرت یې مونته او نوجوان 40 کالو ته عمر لا نه دی رسېدلی، پر الکانه ولا رب العالمین پیغمبري ورکړې وه، ډېر لوی شهرت یې مونته و. نو هر چا به د معجزو مطالبه کوله. نو یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه، ای عیسی، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء. وی اللہ تعالی داسې به وکړي، اے عیسی الله به داسې وکړي چې د اسمان نه تیار خوراک مونږ له را نازل کړي. لګیا یو که نه تا سره خدمت کوو، خلکو له دعوت ورکوو، الله ته خلک بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پسو نه خلاص شو، تیار خوراک راځي. عیسی علیہ السلام خو پوه شو کم قوم چې معجزه غوښتې ده او بیا پې ایمان نه دی راوړی، هغه قوم الله تباه کړی دی. هسې که معجزه راغلې ده د پیغمبر او چا منلې نه ده، نو الله نه دی تباه کړی، خو چې غوښتې ده او د هغې د پاسه مو نه مني، نو بیا هغه قوم الله تباه کوي. نو عیسی علیہ السلام خو پوه شو چې دا معجزه خو دوی وغوښته او دا خو الله کولی شي وبې کي، خو که بیا هم پې څوک ایمان رو نړي یا څوک انکار وکړي تباه بشي. وی اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، که مسلمانان یې د دې خبرو نه پرهیز وکړي مه کوئ، بس الله ته توبه وباسئ، پام کوئ، دا څه کوئ، لږې معجزې مو لیدلې. دی ورته څه وایي؟ دی ورته وایي چې نه، مونږ یو مقصد دی په دې کې، زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي، یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او دا رب العالمین دپاره به هم یو نښه به یا الله یا قدرت یو نښه به او دا خلک هم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي. نو ممکن ده چې ډېر خلک نور هم مسلمانان شي، دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي. حضرت عیسی علیہ السلام یې مجبوره کړ، رب العالمین ته رجوع یې وکړه، وی بار صحرا ته ووت، میدان ته 2 رکعته نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عاجزۍ، الله چې سوال هم قبلوي په عاجزۍ کې قبلوي، شکل یې د عاجزۍ جوړ کړه، جامې یې د عاجزۍ جوړې کړه، رب العالمین ته یې لاس ونیو، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. یا اللہ تعالی سوال کوم اللهم ربنا. ګوره خلک وی عیسایان وی دی خدای دی،
تو کوئی دا اللہ زوی دے دروغ تول دروغ وی سبحانک هذا بہتان عظیم اگر اللہ تا سوال کی اللہم یا اللہ ربنا اے زمون پروردگارا اللہ تا سوالو کا حواریین تو اشاعت ادرے گے نما پا دعا امین ہوئے انزل علینا مائدتا من السما دا اسمان نے یو خوانچرا ترا نازل کی دا اسمان لکا چی دا زمکی دا رزق چی من خلو دام دا اللہ دے کنا چی دا تپا کما خوانچا پرلت راتاو کے ورتکینے نو دا خو که اللہ پیدا نکی نو منگے پیدا کولی شو پخپنا غنم یا جوار خوٹا اللہ لازم کے نریستی دی دا خدا اللہ قدرت و طاقت تی تبہ محنت کے رو باسی اللہ وینا دا خومستا دا خو اللہ دا اسمان نو غوارو مائدتا من السما چی اسمان نرا روانی و پستر گویوینو تکونو لنا عیدا لأولنا و آخرنا واللہ زمونگ دا خلقو دا پارم دا خوشحالے ذریعی او دا رستنو خلقو دا پارم دا خوشحالے ذریعی و آیتا من کا واللہ ستا یو قدرت یو معجزشی خلق اوینی او خلق پی ایمان روڑی معجزشی دے اللہ تے یو سوالو چی سوال یو که عیسیٰ علیہ السلام دی خپل قوم طویلو گوری یو خبر کم معجزہ برازی خو کب دا دے معجزے سرم دا اللہ دا قدرت نے انکارو کو اللہ ذوالجلال پخپلا فرمائلو قرآن حکیم کے اللہ فرمائلو وی چدا بنازلوم خو کد دے سرم دوی انکارو کو لأعذبنهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمین دا سے سزا بورکم چی مخلوق دا خدای لبا میں پزمکا دا سے سزا چرتنی ورکلے گورے پوئے کا پا مخلوق دا اللہ لبا میں دا سے دا عبرت سزا چالم نہیں ورکے لکا دیر چے بیا ورکو پوئے کا بس وینا بس ایمان با خام دا موجودہ دا منگا اللہ تسوالو کا اخکارش دے اکڑلا چی رب العالمین پا حضور کے دعا اکڑلا ہوئی چے یا سپین اوریز رالا اگا سپین اوریز رو راخ کتا کے دلو دا طول حواریین او دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری او چه سمرا مسلمانانو دا سی تماشگیر دارال طول ورطا سوالار دی پا تماشا دک سپینا مزیدار خشتا و ریاض رالی و غنڈا وغیرہ کوزیگی راخ کتکیگی راخ کتکیگی راخ کتکیگی زمکی تراو رسیده یو پلاو میدان کے و ریاض رالا خلق قصر سپینا و ریاضی نی بل شینی اگا و ریاض کے دن اللہ یو درستخان را کس چه زمکی تا اگا و ریاض رالا و ریاض ختم شوا نو درستخان راخ کارشو لوی درستخان او پاغی درستخان دا پاسا خوراکون پراتری او بیا پی دا پاسا یو بل درستخان پروت تے لکا سوک میلملا پا خوانچا کسا شیر اولی دا پاسا پی یو بل درستخان پروتی چه خوراک پی پتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تا پا سجدہ پری ود رب العالمین شکریہ ادا او ویم جڑل چه اللہ دستا شکر ادا کو زما سوال دے قبول کو یو لویا موجزہ در اخکار اکلا اللہ دا موجزہ دا ما دا قوم اور دا خلق دا بربادے او دا حلاکت ذریعہ مگر دا وی جڑل اعلانیو کو ویستاسو سوال قبول شو اللہ دا اسمان ندر تخوانچر افوز اکڑا خو گوارے شرط پکی دے چے مالدار بدا نخوری غریبانان بے خوری او خصوصاً اغا خلق چے اغا بیمارانی رنزورانی اغا خلق با مخی کوئے لنبے بے خوری خوریداروغ بے رستو خوری خو مالدار بے نخوری صرف غریب بے خوری دے شرط مخکم نے مالدار و سریخ مالدار و طویلو چی نظر من خوار سے پورا دی دا موجود اخکارا کچی دا غریبانانی اخری دا منگا نوکران و دا چاکرانی اخری دا بیرلوی خبر دا شرط و سر مخی تلجو وی رازے دا طول غریب و ترا یوزے اکلل چی سمر بیمارانو دے و ترا یوزے اکلل دی خو خلق خوشحالو وی خورے وی نا دا اللہ رسول لنبے با پی شورو تکے وی پا میں مخورے وی نا لنبے شورو با پی تکے درستخان نے غسر لرے کاغا کپڑا او دا سے خوشبوئی تلا دا سے خوشبوئی چی پا مخدز مکہ دا سے خوشبوئی چار تمچانا و محسوس کرے اعلاق کل بڑا سو خوشبوئی او بیا چو قتل سو پکے یو کبو پکے یو مئے طول درستخان دا سر نا ترویخ پور یو رویت شوے کب دا میانس کے پروت تے او گیر چا پیرا چی پا دغا علاقہ کے کم قسم ترکارے و خوراکونو داغے ڈونگے یعنی داغی لوخی داغی کٹوے پرتے ہوئے قسم اغا زمانہ کے چی کم قسم ترکاری ہوا اغا ترکاری داغی زی پا زی کٹوے لگی دلی دی داغی ڈونگے داغی لوخی پرتے دی او ورسرا میوے اغا زمانہ کے بے موسم میوے چی سمروے اغا میوے تا گیر چا پیر پرتی دی
تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکا، اچارونه، خواږه، یعنی کم نعمت چې د رب العالمین وو دا هغه ټولو نعمتونو نه دسترخوان ډک دی او منځ کې رویت شوی مزیدار علاقه پروت دی. لګیا دي خوراک شروع شو، خلکو ته خوراک وکړه، د الله دسترخوان. الله اکبر. زمونږ د انسان دسترخوان او بیا د رب العالمین د سخی ذات دسترخوان، او چې د پیغمبر موجود او د پیغمبر په دعا راغلی، نو دې کې که زه ډېر تقریر وکړم چې دا شی و پکې دا شی و پکې دا، نو دا زه نشم پوره کولی. فایده او برکت پکې سو داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه، شربتونه ورسره، اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره هغه ورسره څکه. نه خو په دې ډوډۍ کې دا شته چې چا به خېټه خرابوي، نه پکې دا شته چې په چا به دړ راولي، ولې د الله میلمستیا ده. نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکي، بلکې کم بیمار چې وړی خوري جوړېږي، دا پکې بیل برکت دی. څومره مریضان چې راځي او خوراک ته خوري جوړېږي، د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو. بعض علما وی روزانه به دا خوانچه راتله، او بعض علما وی نه یو د اتوار پر ورځ به راتله. خلک به ورته ناستو، خو دا بعض علما چې څوک وي د اتوار پر ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه، تر بل اتوار پورې به معلو ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوسو. او څوک وی نه چې روزانه به راتله، دوی به ورته ناستو. دقه سپینه وریځ به راله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه، او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه رود شوې کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي، او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل، خوراک به یې کو جوړېدل به. 40 دن 40 ورځې پرله پسې دا خوراک راغی، 40 ورځې متواتر. سازش شروع شو صاحب، سازشونه خو شته که نه؟ ړومبی هغې مالدارو سازش شروع کو. هو ولې هغوی ته تکلیف و، هغوی خدا وی چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي، زه کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري، ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري، او کار به مونږ له کوي. هغوی چې تیار او مونږ ته هغوی د خانانو کار کوسو، لیونیانو چې بیا کارونه کول، لاړل کورونو کې ډډې وویل یاره که زمونږ کار خپل کار کوم، ډوډۍ له خلک کارونه کوي، ډوډۍ مونږ ته د جنت ښه تیاره میلاوېږي، په تاسو څه کوي چې د څښا ټوکړه موکړه به ته راکې. تیارې میوې او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزیدار شو، ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي، او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته، نه چا کار سوري چې پردي خدمتونه ډوډۍ دپاره کوي. هغې ویل دا څه په مصیبت اورېدو، زمونږ چې کوم نوکرانو کوم زمیندارو کوم کار به راله کوو، دا کارونه به راله څوک کوي. ښه اخوا حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه، هغوی بوک هړتال شروع چې زمونږ قصه ختمه شوه، خرابه شو. ولې د دوی ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړه، نو دوکان روانې اوس خلک جوړ شو. او زمانه د چا وه؟ زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل، د دغې خلکو دور او زمانه ده. ارسطو ارسطاطالیس، تاسو ارسطو نوم به اورېدلي په طب کې، دغه زمانه او دغه دور دی. هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې ګوتې ووهلې، دا دې څوک کړل؟ مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي، نو مونږ خو دوکانونه دغه تش په کرسو ناست یو، مونږ له څوک چېرته راځي؟ هغې ځان نه غم جوړ کړ او لوی پراپیګنډه جوړه کړه، هذا سحر مبین، دا خو جادو دی، دوکه ده، سحر دی، دا څه کوئ؟ د تیارې به بلد شي، سبا به دا رزق نی، بیا به هم کار ته ډډې نه لګي، څه کوئ؟ خلک یې راوچت کړل، صاحب لوی هنګامه جوړه شوه. عیسی علیه السلام پس لوی نفرت، بادشاه هم راوچت شو، د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړه. یاره داس الک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی، کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی، ورشه راواخله، ټول ماشومان راته په دې لمسئ، کله دا شی کوي کله هغه شی کوي. دا څنګه مسله جوړه شوله؟ بس عیسی علیه السلام خو پوه شو، بیا دومره ظالمان دا د یهود وګورئ، ښه دا ټوله خبره مې همدې لپاره شروع کړې ده درته. دا سازشیان ټول یهودیانو، یهود د زمانې، دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو، او عیسی علیه السلام پکې راغی دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري د عیسایان، باقي چې څومره ټول یهودیان. دوی پراپیګنډه جوړه کړه، بادشاه ته وایي دا عیسی علیه السلام وجل پکار، دنه دا وطن خلاصول پکار دي، دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي، ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي، ستا خدمت به هم څوک نه کوي، ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوېږي. سبا به له دا پیغمبر
دې د جامع بندوبست مو کې دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو چې کومو خلکو پاغه دی د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلو کنه لأعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دی احدا من العالمین داسې سزا به ورکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې بیا چاله نه ورکړې هغه سزا څه وه د عبرت سزا هغه دا وه چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران ته جوړ شو شکلونه بدل شو او تاریخ لیکي سترګو نه به اوښکې به دی اواز به چا ورکړه فلان کې د فلان کې زوی نو سر به وړقه یو سور به پکې سر وړقه چې زه بل به اواز ورکړه روړ به ولا راغی فلان کې د فلان کې زوی بل سور به سر وړقه چې دا خو زه خبرې نه شوې کولی شکل د سور ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کی او انسان ته پاسی خنزیر راشي مکه ګندګي وخوري خوراک یې ګندګي ده ټوله ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ودې په ټول مردار شو کم قوم چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اور ورځو کې د هغه مردار شوی بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله چاله شکلونه بدل کړي نه 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 کم قوم چې مسخ شي د هغوی اوو ورځو نه زیات ژوند نه اوو ورځو کې دننه دننه مړه شي د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نور هم غوبل جوړ شو خو د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی پکې بس لوی پراپیګنډه جوړه شو چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړه بس دی ووجه مړې کړه دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کېره کړی حضرت یحیی علیه السلام په چاړه لال کړی دی په سونو پیغمبران یې شهیدان کړي دي د یهودیانو بس بادشاہ اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وی راونیسئ بس د دې علاج دا چې دی به وجنو پرېږدو یې نه او دله موږ سزا ورکوو عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دی دی خو په شواروس کې دننه په سونو پیغمبران وجلی دي دا یهودیان دا ډېر انتهایی سازشیان دي دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا کفروا به الله قرآن کې فرمایي وی چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیژل چې دا الله رښتونی پیغمبر دی بیا پې د پاسه کفر وکړو نبی علیہ السلام مې پیژنده ورته پته وه د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چې د آخر زمانې پیغمبر به داسې خلکو ته به وی وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي او داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو داسې به د یهودو د نبی علیہ السلام صفتونه کول خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشري ختمېږي که په د ایمان راوړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبی علیه السلام راغی هغوی خو پېژند چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو موږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې موږ ته به یهودو څه نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو او یهود پې کافر پاتې شو عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ د یهودیانو مشر و راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکوي د الله پیغمبر الله ته دې خوا کړه اسلام یې راوړه مسلمانان شو په هغه ټک خدای پاک مسلمان کړ وی ان وجهک لیس بوجه کذاب ای پیغمبر ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ګورې تو مغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفت ذکر او مغه خو د الله رسوله داسې کار وکړه چې یهودو له لړ شه زه به ځان پټ کړم غږ به نه کوې چې عبدالله ابن سلام مسلمان شوی دی ولې که خلکو ته پته ولګېده نو بیا به قصه بدلې غږ مه کوه زه به هغې کې کښېنم دی لار ټول یهودي راغونډ کړ تاسو راځئ د آخر زمانې د دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته وی او جی وی څنګه سړی دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی
بهترین پلار نیکه په نسب ډیر اعلی او ډیر بهترین او ډیر ښه سړی دی. وی کدا عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړئ؟ وی خدای هغه د ایمان نو ساتي، هغه خدای د ایمان نو ساتي، ستا د ایمان نه هغه اسلام نه راوړي. وی کم یو دی ورګه اپاسه ده، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ځکه نبی علیہ السلام خو مخکې دعوت ورکړي، هغه سوالونو جوابونه هم ورکړي. وی تاسو چې څو مو پیژند او ته رښتونی پیغمبر او د ما در باندې ایمان دی. اوس وی سوایه وی شرنا وابن شدنه، وی ګنده سړی بل نشته او نسبی وی دا خراب سړی دی. وی نبی علیہ السلام ته عبدالله ابن سلام وی صاحب دغه نه یریدم، وی دا بهتان والا قوم فخپل وی ان اليهود قوم بهتون. عبدالله ابن سلام وی زما دا قوم یهود داسې قوم دی چې بهتانونه تړي. یو دلته چاته پوسو کوئی قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، کہ یهودیان دا نبی علیہ السلام داسې پیژني چې دې رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیژني چې دا زما زوی دی. وی دا رښتیا دي؟ عبدالله ابن سلام ورته څه وی؟ وی بالکل. وی په خپلو بچو کې م شک شته او په ده کې م شک نشته. د خپلو بچو نه ښه پیژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. وی ځکه بچو کې م شک ځکه چې پته نه لګي چې ته ښځې م غلطي نه کړې، مونږ ته پته نه لګي چې ته او ده کې م دا شک نشته. دا راته پوره سوچه دی، ټول قوم ته مې پته ده چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. ظالمان دي. نو یهود د هغې د پاسه پیژند، ایمان یې پرې راونړ، خیبر کې زهر ورته واچول په چیلی کې میچنې پرې بل اوچت کو، نبی علیہ السلام له دعوت ورکړه پرې راغورځول، الله ته بچ کړ. دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان. نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړی، د عیسایان قمقل دي. دا تاریخ هم لیکي، تاسو وګورئ کنه، تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دی برته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل دی، یهودو خیار دی، دوکه کوي، خطا کوي. مونږ عیسی علیہ السلام څومره احترام کوو، وایه کنه پیغمبر دی د الله، د الله مقرب بنده دی، پیغمبر دی. مونږ وایو اسمان کې جم دی ناستې، مونږ یې دونه احترام کوو. او د یهودو اوس هم دا عقیده ده چې دی مونږ وجلی دی او بیا راجم دی شوی دی. هغې خو یې مونږ وجلی دی، عیسایان وی بیا راجم دی شوی دی. او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره نن د مسلمان خلاف په سازشونو کې. بهر کیف بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت هغه اعلان وکړ راوینیسي دی مونږ پانسی کوو. نو د هغې خلکو پانسی به دا وه چې یو لرګی به یې بره وتړو، لوی لرګی اوږد، او د هغې د پاسه به په دې مینځ کې داسې یو بل لرګی په پلنو باندې ټک پو. نو سړی به یې ورته اوچت کړه، داسې به پې خور کړو. دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل، نو په دې لاسونه به یې وله میخونه ووهل، په دې لاسونه په دې سینه به یې وله میخونه ووهل، غټ غټ میخونه به دا خپې به یې وله دواړه یو ځای کړې، په هغې به وله پاسه میخ وو. دې به اویزاندو په دا سولی کې، دې ته به یې سولی وې صلیب، په هغې کې به اویزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ترې خوړلې او په هغې کې به ترې سووتل. صلیب یې جوړ کړه، وی دا پریدونه دی وجنو، ګرځی ورپسې را پیدا کړي. حضرت عیسی علیہ السلام یو ځای کې ناست و خپلو ملګرو سره، او دوی راله هغه علاقه محاصره کړه د بادشاه د سپایانو. چې محاصره کړه، معلومات یې وکړل، وی دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی، وی زه ورځم دی ګورم. رب العالمین عیسی علیہ السلام اسمان ته اوچت چت سوری شو، قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ، بالکل جم دی. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ذلك الله فرمائی بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا. الله وی بالیقین درته چې دوی نه دی وجلې، ما ځان ته اسمان ته پورته کړی دی. هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کم سیړي کوټې ته ورننوت، دی ورته هغه سیړي ورته ویلي چې د په کومه کوټه ورننوت، ما پسې راځه دې کوټه کې دی چې ورننوت. د هغه شکل الله د عیسی علیہ السلام کړ، مری نه پورته شکل لاندې نه، مری نه پورته شکل د هغه د عیسی علیہ السلام چې دی ولل پس کلکې هغه راونیو. هغه وی زه نه یم څه کوې، دی نه مخکې شه، مخکې کېږي که نه مخکې کېږي. بویه ته د چغې والي ما بوځې، زه ستاسو هغه ملګري نه یم، شابه مخکې شه، ته زموږ ملګري د کم ځای نه شکل یې د عیسی علیہ السلام. بویه ته سولی ته یې ور وخېجو، چې ور ویې خېجو مغه چل یې ورسره وکړ، مړ یې کړ. جامې ته یې خواشه ګوري، لکه دا خو زمونږ د هغه مخ خو یې ټیک د عیسی علیہ السلام په شانتې دی، خو لاندې لاسونه خپې خو یې زمونږ د هغه ملګري دي. نور وی لکه هغه عیسی علیہ السلام که دی وي زمونږ ملګري څه شو، او که دا زمونږ هغه ملګري عیسی علیہ السلام څه شو. قرآن کې الله وی ولکن شبه لهم، په لوی شک کې پرېوتل، لوی مصیبت کې پرېوتل. بل رفعه الله الیه، الله وی ما ځان ته پورته دی. خو یې مونږ مړ
الله یو ما قتلوه نه وجل دی او ما صلبوه نه پسول کړل دا الله قرآن اوس دا عیسایانو عقیده نه د عیسایانو اوسنۍ عقیده ده چې مور ور پسې جړل نو بیا الله دې را جمع دی او مور لراغه او په یو غار ته نه نوت او دا عیسی علیہ السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتل دی خپل بچي وسره د عرش خوا کې ناست عیاذ بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیہ السلام وای د الله رسول او د الله بنده او دا زموږ عقیده ده الله لنه زویشته نه ولا لورشته دا الله زوی ته حاجت ته په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دی لکه چې زه بوډا شم چې د ما خدمت وکړي نو په الله بوډاوالی نه راځي زوی خلک دی لنیسي چې د ما د مرګ نه پس به د ما وارث نو په الله مرګ نه راځي دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزېږي دنیا وعده نه دی کړی د 3 کالو په عمر کې بر اسمان ته ختلی 3 کاله عمر یې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت بشي تر دې حده پورې چې د مکې مکرمه او د مدینې منورې ګاونډ ته به هم د عیسایانو حکومت ورسي الله دې دا ډول هغه اوس نه راولي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای اوس د دې د خپې خښۍ یو ځای کې خپې جمعوي خو انشاءالله چې دغه زمانه نه د دې نه مخکې هم دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړې وه جنګ ازادي و هغه 1857 هغه قصې پسې تاسو اورېدلي لیکن الله بیا خپې وویستې خو دا دوی کوشش دی یو وخت دی په دنیا هغه هټلر و هغه دور و د انګریزانو په عیسایانو په ټولو دنیا باندې د قبضې کوشش کړی پروردګار هغه خپې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه که خو خیر د دوی کوشش دی دی براشي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیسي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغه وخت کې به رب العالمین بیا حضرت مهدی را پیدا کړي مهدی به پیغمبر نی یو نیک انسان به ډېر خلک به دغه وخت کې د مهدیتوب دعوه کوي ځکه مسلمان به ډېر کمی مسلمانان به ځای په ځای په علاقو کې خو پټ به یې لږ به شام کې به یې لږ به مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جاړي به الله ته فریادونه به کوي بیت المقدس به د هغې په قبضې لتلي ګیر چاپېر علاقې چې څومره دي به ټول د کافرو قبضې لتلي وی مهدی به په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه به دې را تښتي نو مکې مکرمې ته به راشي او په مکه مکرمه کې به خلق د سره بیا د خلافت بیعت وکړي دی به د خلکو مشر شي لاس به راونیسي او نښه به سي نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د نوم په شانتي محمد به نوم د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شانتي عبدالله د مور نوم به زما د مور د نوم په شانتي آمنه او ظاهري شکل او خوی به هم زما په شانتي او دوه به یې غټې نښې وي دوه یو نښه به یې دی چې په دغه روجه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې به سپومې تندر نیسي ټوله دنیا به ورته وګوري چې سپومې تندر ونیوی او په 15مه روجه باندې به نور هم تندر ونیسي هم په د روجې په میاشت کې به سپومې هم تندر نیسي او د هغې روجې په 15مه روجه باندې به نور هم تندر نیسي او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وي چې خلک به د لاس نه رونیسي او بیعت به ورسره وکړي او غټه نښه به بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي هذا خلیفة الله دا د الله خلیفه دی مهدی اطیعوا له واسمعوا له دا د اطاعت تابعداري وکړي او خبره یې واورئ دا یو غیبي اواز به وشي دا به یې غټه نښه بس خلک به یې رونیسي او بیعت به ورسره وکړي خلیفه به یې کړي خلک او دغه عیسایانو خلاف به د جهاد شروع کړي نو دې به ځان سره د مکې مکرمې او د مدینې منورې لښکر راوالي او دمشق ته شام ته به راشي عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد عیسایان به هم پکې مري او مسلمانان به هم شهیدان کېږي او دې به بیا راشي
بیت المقدس ته چې دا کوم موجوده شام دی دا علاقې ته به راشي، دا به بله فتنه به راوځي. دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه، بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به دجال فتنه وایي. دجال به راوځي، دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی، دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلق به په ایمان راوړي، دعوه به کوي چې انا ربکم، ستاسو رب یم، انا الهکم، ستاسو لوی خدایم، په ما ایمان راوړئ. خلق به لګي دړادړ به ایمان به په خلق راوړي. ولې؟ ځکه چې هغه سره به ډوډۍ وي. نن سبا خلک ډوډۍ لپاره هر څه پرېږدي، هغه سره به مالي دولت وي. د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي، الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې یو ځای په دې څومره سره زر او سپین زر پراته دي، هلته به ورته پته وي راو به غورځي ځمکې ته راوباسه سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوباسي. نو چې خلکو له وروره څوک سره او سپین ورکوي، په ایمان څوک څه کوي؟ د پیسې دپاره قسم دی چې خلک ایمانونه نه چې هر څه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ دا چې څومره د امریکې او د یهودو ایجنټان دي دا څوک دي؟ دا مسلمانان نه دي. د پیسې دپاره د یهودو ایجنټي کوه، د پیسې دپاره د عیسایانو ایجنټي کوه، د پیسې دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه، نو پیسې دپاره دي. نو خلکو له پیسه به ورکوي، دولت به ورکوي، مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي. او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور رواني، اور هغه اور کې به یې غورځوي. او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالی به وله ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي چې ګوره د هغه اور جنت دی او هغه سره چې کم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی. څه مطلب؟ که اور ته وغورځولې یریږه ما نیغ به جنت ته ځي، او که خوشحالی یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی، خوشحالي ده، باغونه، مال، دولت دی، خو دا د جهنم ذریعه ده. د مدینې منورې خواله به ورسي، وایي دجال به په ټوله دنیا ګرځي، صرف مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نشي داخلېدی. د دې دواړو ښارونو په لارو، په کوڅو، په درو باندې الله به فرشتې ودرولي، دی به نږدې کېدی هم ورته نشي. مدینې منورې د خواله به ورسېږي، نو وی زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي. نو چې کم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي، هغوی به ترې راوځي د مکې مدینې نه، د ملګري به شي، نیکان به پکې پاتې شي. یو کس به راشي، د دې دجال چې کم څوکیداران دي هغوی ته وایي څه شو هغه دجال؟ هغوی به وایي ښه ده موږ د خدای ګستاخي کې، هغه د موږ خدای دی مړی کې. انور به ورته وایي نه، تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه دي چې د ما متعلق څوک هر څه وي وجنې به یې نه ماله به یې راولئ، دی چې خپل خدای له یې بوځي. دا سړی به ونیسي دجال ته به یې ور مخامخ، چې ور مخامخ یې کړي ورته، چې ورته وګوري او ما خو پوره یقین راغی چې تو مغه دجال چې د کم مطالب مونږ ته دواړو جهانو پیغمبر ویلی دی. ولې؟ ځکه نبی علیه السلام فرمایي وی دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی، ړنده به یې ړنده، او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینولي په شان دی، قبیحه به ښکاري. او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو، الله ګورې ړوند نه دی، د سترګه ړنده ده. او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې، کاف الف فیرې، کافر، دا به په تندي د پاسه لیکلی شوي. خو مسلمان به پې پیږي، کافر به پې نه پیږي. مسلمان به پیږي چې دی پې لیکلی. نو چې څنګه ورته وګوري وی موږ ته ما یقین راغی چې تو ماغه خبیثې دجالې د چا متعلق چې موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایلی. دجال به یې د بټه راونیسي، خلکو ته به وایي خلکه که دی زه مړ کم او بیا واپس جمدې کم، زمون خدایي به ومنئ، زما خدایي. هغوی به ورته وایي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی، ته خو عظم زمونږ خدای. وی داسې به یې د دواړو خپونه ونیسي، دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به یې راکاږي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، مړ به شي. او بیا به یې د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولګوي، نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت دی، داسې به لاړ شي راشي. وی مړ مې که که نه؟ خلک به وایي او صاحب. وی واپس یې جمدې کړم، که مې جمدې که تاسو به ما ومنئ چې زه خدای یم؟ وی صاحب مخکې نه م منلې. بیا به ورته اواز وکړي، دواړه اندامونه به یو ځای شي، بیا به جمدې شي. چې جمدې شي دجال به دې تپوس وکړي، وی وایه که نه اوس مې خدای منې که نه؟ وی اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکه باز دجال دی. اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر هم دقسې ویلي چې یو کس سره به دا چل کوي، اوس مې پوره یقین راغی. وی خرابي نیسي بیا وجنه. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د یو سړی مړ کو دوباره نشي وجلی، طاقت یې نشي پیدا کړ.
زور به ورکوي نه به شي وجلی. وی ورشه چاړه راوړی، چاړه به راوړي، چاړه راوړي په مری به ولېږدي. نبی علیہ السلام فرمایي دا مری به ول الله را تانبې په شان کی وجلی به نشي، اور به بل کی، اورې که دې ته دله غورځوم، اور کې به غورځئ، الله به پې اور ګلې ګلزار کی. هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا سنګ خدای دی، دا ما خو دې مړ کي اوسه، دا دجال دوکباز، دا هغه ځای نه به دجال روان شي، لویه فتنه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مجلس کې. تمیم الداری او صحابي دی، هغه موږ مرګري وسره دا نه الله نبی علیہ السلام زمانه کې لګي لګي ښکارا کړی وی په کشته کې سوارو آبادبانی کشته و د هوا په زور چلیږي. وی هوا د سمت مقابل بل طرف نه رااله، زمون کشته یو جزیره ته یوړه. وی هغه جزیره کې مونږ شو، انسان پکې نشته. اوس په دې سوچ چې دا جزیره کې د هوا د طوفان ختم شي، مونږ بیا خپل کشته ته وخیږو او روان شو. په خیر جزیره ته چې مونږ څنګه ورلو، یو حیوان دی، ناشنا حیوان دی، او داسې ویخته دی په ببر، ټول وجود یې په ویختو کې ډک دی. وی مونږ ته ویاریدو، وی مونږ سره خبرې شروع کړه چې تاسو څوک یې؟ مونږ وایو چې مونږ خو عرب یو. وی مه یاریږئ، زه جاسوس یم، جاسوس. خدای پاک جاسوس دلته څه کوي؟ دا خو لوی بلا ده، دومره ویښته دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی، دا څه بلا ده؟ وی ما ته تعجب په نظر ولې ګورئ؟ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو ناخوا ورواړئ، هلته کې یو بله شی به ووینئ. ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی بسیله. وایي چې هلته ورلو، یو انسان دی چې په زنځیرونو کې تړلی شوی دی، د خپو نه هم تړلی دی او د لاسونو نه هم تړلی شوی دی په غټو غټو زنځیرونو، او یې ټوپ کي داسې اوچت شي او بیا راخلاص شي او یو لوی چغه وباسي. وایي مونږ ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ ویرېدو ته. وایي چې د دجال یم، دجال. تاسو د کوم ځای یې؟ مونږ وایي مونږ د فلانکې علاقې. وایي رانه تپوس وکړو چې یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دی، هغه پیدا شوی دی؟ مونږ وی او کوم ځای دی؟ مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی. ملګري شته که نه؟ او ملګري خو شته. جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه؟ او جي جنګونه خو ډېر شروع دي، کله یو له شکست ورکوي، کله په خپله ملګري دغه کېږي. په فلانکې علاقه کې چې هغه تبري ښار کې هغه دریاب دی، هغه شته او جي شته. وی ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي، یو څاڅکی اوبه به پکې نه، او داسې څه نورې خبرې م راته وکړې. مونږ وی ته څوک یې؟ وی د دجال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه او د دې نه مخکې نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته د دجال متعلق لوی تقریر کړی، بیان یې کړی. دی راغی مدینې منورې ته، راغی پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړ، مسلمان شو، او د ایمان نه پس وی صاحب یو قصه درته نه کوم. ای وایه. وی دغسې په لاره را روانو، یو جزیرې ته لاړو، دغسې یو بلا مې ولیدله. وی دې خلکو ته ووایه. تمیم الداري هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه. صحابه وی اشهد ان لک عبد الله ورسوله، ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړی بعیني هغه خود نه واورېدلې او راته هغه ټوله پوره قصه وکړه. مدینه منوره کې یو سړی یهودي و، دا غزوه و په مدینه منوره کې. علما بعض علما لیکي چې هغه سړی نه دجال جوړ شوی دی، او پیغمبر علیه السلام مبارک داغه یو باغ کې و، نبی علیه السلام داغه ملاقات لم تللی، یعنی هغه لم ورغلی دی. هغه چې نبی علیہ السلام ورغی، ځکه هغه کې هم داسې بعضې نښې وې چې خلکو چا به وي دغه یاره نبی علیہ السلام چې د دجال متعلق کوم خبرې کوي دا همغه دی. یو ځل نبی علیہ السلام ورغی، تپوس ته کوي، هلکه وایي ته څه نه یې؟ وایي ما ته یو تخت ښکاري، تخت د اوبو د پاسه. وی نبی علیہ السلام صحابو ته وی دا ډېره شیطانانو تخت دی. وی څه خبر دله راځي که نه راځي؟ وی صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دوه دروغ راځي، کله دوه رښتې یو دروغي، دا خبرونه راله راځي. نبی علیہ السلام وفرمایل دا شیطانان دله دا واقعیت راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی ما پړه کې یو شی پټ کړی دی، راته ووایه ما څه پټ کړی دی، دېړه کې مې څه دي؟ نو پیغمبر علیہ السلام صحابو ته وایي ما سورت دخان ورته پټ کړ. سورت دخان هغه آیاتونه مې په دېړه کې راوستل او دلته کې مې په دې دړه کې پټ کړل. دا ما پړه کې څه دي دې وخت کې؟ وی نور نه پېږم، خو دخ دخ پکې راځي، چغه شه رک شه،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روستا وی اللہ رسول وجنه مینا وی نه ګوره کدا دجالی نو ته نشي وجلې د وجلو کس عیسی علیہ السلام نه او کدا دجال نی ولی او بيځای انسان وجنه بیا هغه یو مارکه کې رستم غیب شوی پته نه لګیدل چې ترک شوی خو چې کوم نه خبر نبی علیہ السلام د دجال متعلق یادول اکثر بده کې موجود دي نو ځکه بعض علما وایي چې دا مغه دجال بار کې دجال براشي دا غ فتنه په دې ټوله دنیا خورش د خدای دعوه وکړي چې څه ته سوغواړي ور کوي با بلکې تر دې هدا پورې یو قوم له براشي چې تاسو په ایمان وروړي هغه به وته چې زموږ ځامن مړ شوی دي خدای مړه ده کدار له جمدی کول شي بیا در باندې ایمان وروړو ویړه خلاص په دې جمدی کوم مقبره ته بلار شي आवाज بو کی هغه خلق به جمدی نشي خو شیطانان بر د تابع وي نو شیطانان به د هغه سړي د ځامنو د خځې په شکل شي ناغي به وي چې دا ور جمدی میکړل الله په دې فتنه براوانی ګرځي نو دې خو د عیسایانو فتنه دې خو د دجال فتنه رااله مهدی لار دغه تا شام تا په دې درمیان کې رب العالمین حضرت عیسی علیہ السلام را کوس د دمشق د جامع مسجد پس پینه مناره به فرشتو نیولی او د بر اسمان نه را کوس کې دنیا به وته ګور د مازیګر وخت به بانګ د مازیګر به شي چې څنګه را کوس شي د مانځه وخت به نو حضرت عیسی حضرت مهدی به ورته وی علیه السلام وی ورمخ کې د مانځه وخت وی نه امامت ستاسو حق دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زما امت اللہ دومره عزت ورکړي دي چې عیسی علیہ السلام په کومه ډله کې موجودي امامت باغ نه کوي زما امتی به کوي وینا امامت تاسو حق دی تاسو کې یو کس ورمخ کې چې امامت وکړي نو د مازیګر لومبي مونږ په مخ د ځمکه عیسی علیہ السلام په حضرت مهدی پسې عیسی علیہ السلام ته بیا مهدی ور اوجاړي خلک به مرته اوجاړي چې شکر د چراله مونږ په لوی غم اخته یو خلق ټول لاړ کافر شو چا په دجال ایمان راوړ څوک د عیسایانو مرګري شو کورونه هغه قبضه کړ علاقه را هغه قبضه کړ او دې وخت کې بد دجال امر رسیدلی شام ته وی چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه راکو شوی دی ځان ته عیسی وای اب پوي شي وی تختیبا ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال عیسی علیہ السلام ته ور مخامخ شي دې بداسي ویل کېږي لکه مال کا چوبو کې واچو ویل کېږي عیسی علیہ السلام به تعاقب شروع کی اور پسې بچي اور اعلان دی به کې پنيزه به وی مردار به دجال بمرشي خلکو تباغه نیزه او خي اولید تاسو ک دجال خدای وي نو خدای سو کوجلی شي مړ مې ک کنه دجال چې مړ شي بیا به خلک د عیسی علیہ السلام مرګرتیا شروع کی سوچه خشتخ کول مسلمانی وشي مهدی به دغه وخت کې وفات شي سو کوئی وکاله او سو کوئی سلويخ کاله دا به عیسی علیہ السلام په مقدس مکه حکومت وکړي بل فتنه به دغه درمیان کې راشي یاجوج او ماجوج برا خطا شي اما الله یو طرف ته بند کړی دي هغه براشي چې هغه راشي د دنیا د خلق به وجني پریدي بنا یو بم وجني بل بم وجني او داسې براشي دا لوی دریاب بحیره تبریه لوی دریاب دی هغه چې راشي لوی دریاب دی نو داغه او بوته به ور متوجي شي نو چې دا مخ کې خلق کې د دریاب نه پوریوزي او وروستي را رسي نو په دریاب کې وساس کې وبمني اروستنی به ویل کا د ازمکه باندې خدا وبوسه نه نه خانه خوشدل کا چې دلته وبوي جوړ ابا غنور بلاګانو سکلی په مخ د ازمکه به ایسو کمپری ټول بمړ کی یو بمپری نه دی او بیا بس چلو کی بیا بلیندې راوال یو بل تبوي وې د ازمکه مخلوق خو مړک راځي چې بر د اسمان مخلوق سره جنگ کو فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنگ کو او عیسی علیہ السلام بدغه وخت خپل مرګرو ته وای راځي چې مونږ کوهی تور تلاړ شو دا غر شاته پټ شو ځکه دوی سره د موږ د جنگ طاقت نشته نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیہ السلام مرګري دا په ټوله طرف ته غون شي دغه علاقه بر یاجوج ماجوج نه الله محفوظ کی یاجوج ماجوج هم دغه انسانان دي لنډي شکل والا نبی علیہ السلام فرمایي واړه واړه شي قدونه دي پلنې پوزي دي غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه زه خو چې ګورم ماته چینیان ښکاري دغه شکلونه ځکه لنډه پوزه پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره بډيري چې د شمیر نه بزیاتی ممکن هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راوړي پته نه لګي الله ته پته ده نو لیندې و براولي الله به ولا رنگ کړي د وینو رنگ با هغه غشي واپس را لېږي وګوره کنه وی بار فرشته مړې کړې بیا په رب العالمین په ترخونو کې دانې راوخېږي ټول بمړش چې مړشي بین بشورو شي عیسی علیہ السلام با اللہ تا فریاد ہوگی یا اللہ دا دین دلا سمون گردے دے نشو
نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي، هغه مارغان به د دې وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي، هغه وجودونه به دریاب ته لو شي، ځمکه به رب العالمین پاکوي. بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مخ د ځمکه قایم شي. او داسې عبادي به چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کیني نو یو غونچک به نشي خلاصولی، غټ غټ انار به میوې به او د عدل و انصاف حکومت به شروع شي. مدینه منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی نو یو سره حضرت ابوبکر صدیق دی، یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما، د یو قبر دی خالی دی. هغه نبی علیہ السلام فرمایي دی کې به عیسی علیہ السلام خخېږي، هغه دی کې به خخ شي. نو د عیسی علیہ السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا، کفر به بیا شروع شي، مسلمانی به ختم شي، ورو به مسلمانان مري. کم چې لږ مسلمانان پاتې یو لوخاړه لوګي به راشي، هغې سره به هغوی مړه شي. دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني، الله به نه پېژني، او یو بل سره به داسې جون تیری لکه د حیوانات د ځنګلو، دا سپي او دا خره، دا چې څنګه یو بل سره کم جون تیری دقسې جون به تیری. نبی علیہ السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه، قیامت به په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني، بربند به یې ټول لوغړ او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او جون تیری په هغې به قیامت راځي. نو دا زمونږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیہ السلام اسمان کې جمدی دی بالکل، الله به راکوزوي، هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي، هغه خنزیر چې عیسایان ورته مقدس حیوان وایي هغه وجني، هغه به حلالوي او ختموي به، او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای م او نه د خدای زویم، زه د الله بنده. او اخیري جهاد د عیسی علیہ السلام به دغه یهودیانو سره او کتلی د عیسی علیہ السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله خېجولو. اوس خو سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی، شریک سازش دی، لیکن په منځ کې که د مسلمان نوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان دي. ولې؟ ځکه یهود اوس هم د عیسی علیہ السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري، ډېر انتهایی غلط. مونږ ورته الله بنده وایو، مونږ ورته الله پیغمبر وایو، هغې ډېر غلط سوچ لري. نو خبره مې دې پورې کوله، یو خو د عیسی علیہ السلام متعلق بیان مې درته او بل د یهودو او دغه خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړ. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دعا کوئ نو په دعا کې یو دام وایي چې الله ما رد مونږ د دجال د فتنې نه وساتي. اس پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او 15 کاله کې دنه د انقلاب راوستي شي، د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي. او رب العالمین دې د یهودو د عیسایان دا زور وبکي، دا دې ولا خدای ختم کړي، الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي. خونه وخت دا وی چې اسلام آباد کې اجتماع دعا غواړي، الله دې په خیر او په خوشحالی سر ته ورسوي، امت او مسلمان ته رب العالمین فایده نصیب وګرځولي. روجې متعلق پر ادلو کې فیصله بلوز شوې ده، د زیارت پر ورځ باندې یقینا روجه ده، راتلونکې زیارت، او د چهارشنبې په شپه به میاشتې ته کتې شي. نو که د چهارشنبې په شپه میاشت ښکاره شوه نو د چهارشنبې به روجئ، که د چهارشنبې په شپه ښکاره نه شوه د زیارت بیا یقیني روجه نه، ځکه چې د ګل د شپې څوک ګواه پیدا نه شو، د شوقدر د شوقدر ګواهان د ګل پیدا نه شو، د نهې ګواه د نهې په حساب د چهارشنبې یو کم دېرشه به راځي او د زیارت دغه راځي دا. نو که زیارت خو چهارشنبه دېرشمه راځي، نو که چهارشنبې شپې ښکاره شوه نو په چهارشنبې به شي او که نه جی زیارت یقیني ده. په واده کې د خور یا د لور په واده کې د الک د کور والا نه خلک روجي او دغه اخلي، ډوډۍ موډۍ اخلي، دا څنګه ده په شریعت کې؟ دا ښه خبره نه ده. بعضې خلک او د الک کور نه روجي اخلي او دغه ته اخلي، دا ډوډۍ موډۍ ته اخلي، دا ښه خبره نه ده. خپلو میلمنو نه ډوډۍ ورکوي او د الک کور نه یې غواړي، که دې وس کېږي نو، که دې وس نه کېږي څه ضرورت؟ میلمانه پې خپل پالې ډوډۍ د هغوی نه اخلي، دا زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی. ښه دا ښه خبره نه ده. دا خو زما په خیال چې به بله جمعه چېته ووایم وخت ناوخته دی. اوس دعا کوئ الله د آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، الله د فتنو نه محفوظ کړي، الله د ټولو مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. مردګانو دپاره دعا کوئ څوک مسلمانان مړه دي الله ذوالجلال د ټولو مغفرت نصیب کړي. بعضې ملګري بیماران دي، په میره کې یو لږ بیمار دی، سار راغلی دعا ورته وکړئ، هسپتال کې پروت دی، الله تعالی دې ولا شفا ورکړي. نور هم څومره مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب کړي. الله د فتنو د دجال او د فتنو د قبر او الله د حشر د ورځې د فتنو د عذابونو په امن کې وساتي.
د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. حاضر جمع چې څومره ده تا ته الله لاس اوچت کړی دی، الله زمونږ د دعاګانې قبولې کړي، الله زمونږ دعاګانې قبولې کړي، ګناهونه معاف کړي. اخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 180 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام واقعه واوریدا. دا واقعه په 2 کیسټو کې مکمل شوه. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر 255 2912. سپیشل فرمائش د نعت خوان حافظ بشیر جان ارمانی. موبائل نمبر 0321902422. میراج لا سرورزی میراج لا سرورزی سور شو په براق مخ کې خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخ کې خادم د پیغمبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو په براق مخ کې خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخ کې خادم د پیغمبر زی او معراج لا سردار زمونگا زی پسری تاج دے او خلق دیر ویدار زمونگا نن شب معراج دے یا خلق دیر ویدار زمونگ نن شب معراج دے پورتا پا سفر زی پورتا پا سفر زی تیز لکا د برق کل مرکب د پیغمبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو پا براق مخ کی خادم د پیغمبر زی سور شو پا براق مخ کی خادم د پیغمبر زی او تیز د براق دے او بکڑی دی دندرب او زیل د میثاق زی وا بوری گفتن درب یا زیل د میثاق زی وا بوری گفتن درب پاس خیر البشر زی پاس خیر البشر زی خلقا خوشبوئی ترن د مشکو د عنبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو په براق مخ کی خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخ کی خادم د پیغمبر زی بابا آدم صفی اللہ اولید نبی پاول اسمان مسیح عیسیٰ او روح اللہ موسیٰ کلم نبی سلطان مسیح عیسیٰ او روح اللہ موسیٰ کلم نبی سلطان مخت نجوم د قمر زی مخت نجوم د قمر زی یا لکا بلبل چی سلام ایلا د صدبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو په براق مخ کی خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخ کی خادم د پیغمبر زی او دا ژوندون به اورشي دی فانی بازار کې او یو ځلې بشور شي خلقا پنوخار کې او یو ځلې بشور شي خلقا پنوخار کې عبداللہ مزترزی عبداللہ مزترزی یو کفن پا غاڑا د گناہ پیٹے پسرزی معراج لا سرورزی معراج لا سرورزی سور شو پا براق
مخک خادم د پیغمبر زی او معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی او معراج لا سردار زمونگا زی پسری تاج دے او خلق دیر ویدار زمونگا نن شب معراج دے پورتا پا سفر زی پورتا پا سفر زی تیز لکا د برق کلی مرکب د پیغمبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی او تیز د براق دے او بکڑی دی دندرب او زیل د میثاق زی و بوری گفتن درب پاس خیر البشر زی پاس خیر البشر زی خلقہ خوشبوئی ترینا دا مشکو دا انبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو پا براق مخک خادم د پیغمبر زی سور شو په براق مخک خادم د پیغمبر زی بابا ادم صفی اللہ ولد نبی پاول اسمان مسیح